السلام علیکم خوږو دوستانو، په دې هیله چې ټول به تر روغ او جوړې. زه یم سردار ولي اریان د ټیکنیکل اریان چینل څخه. په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو ډیلیټ شوي ډیټا لاسته راوړو. هغه که عکسونه وي، که ویډیوګانې وي، که میسجونه وي، همدارنګه حتی که د واتساپ او یا هم تاسو واتساپ نمبرونه یا هم د موبایل نمبرونه ډیلیټ شوي، په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل ته لاسته راوړئ. مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو څخه په ډېر عاجزانه توګه هیله کوم چې زمونږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، تر څو زمونږ هره ویډیو ته تاسو در ورسیږي. نو زه ویډیو شروع کوو. د دې لپاره تاسو خپل ټول ډیلیټ شوي ډیټا بیرته لاسته راوړئ. نو تاسو باید په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ، دا موبي سافټویر. دې اپلیکیشن لینک زه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکوم. نو زه اپلیکیشن خلاصوم او تاسو ته طریقه ښیم. دا اپلیکیشن مو خلاص کړو. دا دوستانو ګوره اپلیکیشن خلاص شو. دلته ګورو فوټو او ویډیوګان کوم تاسو واتساپ نمبر کې دلته ګوره واتساپ میسجونه دلته تاسو کولی شئ د واتساپ میسجونه او دا هم دلته کال لوګوس پیدا کول د سیټ کارت یا میموري کارت تاسو هغه کوئ. دغو څلو پنځو لپاره باید تاسو موبایل روډ کړئ، ځکه چې تر څو تاسو د موبایل نه یې روډ کړل دغه پنځه نشئ پیدا کولی، خو دا عکسونه ویډیوګانې پیدا کولی شئ. تاسو خپل موبایل روډ کړئ، بیا کولی شئ دا وکړئ. نو څو عکسونه او ویډیوګانې پیدا کوو، نو دا فوټو او ویډیو باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته به موږ ته خپله هر څه راسي. دا دوستانو ګورئ زموږ سکناتي پای ته رسېږي، 6 ته رسېدلی ده. نو دلته کولی شئ داسې موږ ګوره څه عکسونه درڅخه ډیلیټ شوي، ګوره دا اوس سکن کمپلیټ شو. دلته که څه عکسونه درڅخه ډیلیټ شوي دي، طریقه باندې تاسو کولی شئ چې بیرته یې لاسته راوړئ. هر سره کوم عکس درڅخه ډیلیټ شوی وي، هغه تاسو کولی شئ دلته یې بیرته لاسته راوړئ. اوس ورځو دا د ویډیو برخې ته. دلته هم تاسو کولی شئ کومه ویډیو درڅخه ډیلیټ شوي بیرته یې لاسته راوړئ. فقط ته ګورئ څومره ویډیوګانې تاسو خو ډیلیټ شوي هغه بیرته دلته لاسته راځي. دا وګورئ څومره کته ځئ، نو هغومره څومره ویډیوګانې تاسو موبایل کې وي او هغه تاسو څخه ډیلیټ شوي، په همدې طریقه بیرته کولی شئ لاسته یې راوړئ. اوس ګورو چې د یو ویډیو ګیلري ته کاپي کول طریقه هم درښیم څنګه کولی شئ ګیلري ته ویډیو کاپي کړو. مثلا په توګه زه دا غواړم دا ویډیو ګیلري ته کته کړم، نو دا خانه یم، دا خانه باید تاسو ټیک مارک کړئ تر څو دا ویډیو انتخاب کړئ. دلته دا ریکوري بټن باندې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، دا وګورئ زموږ ویډیو لاړه سیټ ته لاړله. نو دا ورځې ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ هم ګرځېدلې وي. تر بیا تاسو ته داسې خوندوره ویډیو چمتو کوم. په لوی او بخښونکي مو خدای مو سپارم. هر چېرته چې الله مو مل شه.